رسول الله وایي که په اوو ځایو کې چا وخندل په ورځ د آخرت به یې مخان خدای تعالی د خنزیرانو کې یا به د سپي کې او یا به د بیزو کې او د دنیا څخه به بغیر د ایمانه څخه ووځي العیاذ بالله که په دا اوو ځایو کې چا وخندل. اولها فی المسجد، که چا په مسجد کې خندا یې کهکهه کول خدای تعالی عز وجل به په ورځ د آخرت مخ د خنزیر کې. وثانی فی تلاوة القرآن، که په وخت کې د قرائت د قرآن عظیم شان چا خندل خدای تعالی به په ورځ د آخرت د ده مخ د خنزیر یا د سپي واړوي. وثالثة الصلاة، که چا په لمانځه کې خندل د پسخنده څخه خدای به دا عذاب ورته مقرر کړي. ورابعو فی الاذان، که اذان کېدی او چا وخندل خدای تعالی عز وجل بیا مخ د خنزیر کړي. موږ اذانونه کېږي دلته دا شریف والاو ټیپونه چلانده کړي، سازونه شروع دي. والخامس فی القبور، او په قبرو کې که چا وخندل دغه یا عذاب دی. وسادس عند الجنازة، شپږم خندا په وخت د جنازې چې جنازه پرته وي. وسابع عند مجلس العلماء، اووم ځای په مجلس کې د علماو که چا وخندل دغه عذاب دی علیه الصلاة والسلام. رسول الله وایي که په اوو ځایو کې چا وخندل په ورځ د آخرت به یې مخان خدای تعالی د خنزیرانو کې یا به د سپي کې او یا به د بیزو کې او د دنیا څخه به بغیر د ایمانه څخه ووځي العیاذ بالله که په دا اوو ځایو کې چا وخندل. اولها فی المسجد، که چا په مسجد کې خندا یې کهکهه کول خدای تعالی عز وجل به په ورځ د آخرت مخ د خنزیر کې. وثانی فی تلاوة القرآن، که په وخت کې د قرائت د قرآن عظیم شان چا خندل خدای تعالی به په ورځ د آخرت د ده مخ د خنزیر یا د سپي واړوي. وثالثة الصلاة، که چا په لمانځه کې خندل د پسخنده څخه خدای به دا عذاب ورته مقرر کړي. ورابعو فی الاذان، که اذان کېدی او چا وخندل خدای تعالی عز وجل بیا مخ د خنزیر کړي. موږ اذانونه کېږي دلته دا شریف والاو ټیپونه چلانده کړي، سازونه شروع دي. والخامس فی القبور، او په قبرو کې که چا وخندل دغه یا عذاب دی. وسادس عند الجنازة، شپږم خندا په وخت د جنازې چې جنازه پرته وي. وسابع عند مجلس العلماء، اووم ځای په مجلس کې د علماو که چا وخندل دغه عذاب دی علیه الصلاة والسلام.